ټولې د پی ټی آی والا ته خوشخبري ده کومه چې د عمران خان ایکسپورټ یونیورسيټي چې کومه الیکشنونو په هغه کې د عمران خان نوم راغی، د هغه لیست چې شو نو هغه فاینل شو، د عمران خان نوم پکې راغی. بل هغه خلکو ځان وښودلو چې موږ دا قسمه خلک یو، ځکه چې مسلم لیګ والا نواز شریف دلی او پیپل والا هم دا ایمیل دومره زیاتې کړې چې هغه وښودلې کنه چې تقریبا 25000 ایمیل کړې ایکسپورټ یونیورسيټي د اوسنۍ چانسلر چې دې ته کړې چې عمران خان چې دی نو دا چې دی نو صحیح مسلمان دی، عاشق رسول دی، او دا چې دی نو دا تاسو ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر مو جوړوي. وای دا خبره کوي کنه چې دا خص جنکۍ چې دی نو دا دی پرده کوي، نو دا نور د سړی چې دی دا ریپورت نه دی چې دا وته بخامخه ګوري. نو دا مکمل معلومات ول ورکړو چې دا عاشق رسول دی کنه، او چې دا تاسو خپل ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر مو جوړوي. خو اخر نه چې دی نو د عمران خان ته عزت میلاو شو، د ټول عوامو په وجه د عوامو سره دعا وته وکړه، الله پاک ول عزت ورکو. ها و چې سچ او په حق باندې کنه الله پاک ضرور عزت درکړي، ځکه چې عمران خان له الله پاک نن عزت ورکو. ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر به خامخه جوړیږي ان شاء الله په الیکشن په لیست کې راغی، ځکه چې مسلم لیګ والا او پیپل والا خپل دا وښودله چې موږ دا قسمه خلک یو، موږ بې غیرته یو، په موږ کې څه حیا نشته دی، ځکه چې 25000 ایمیل ورته هغو ته سینډ شوي دي. هغو دا 25000 ایمیل چې دي نو دا هغو شیر کړي دي د هغو ایکسپورټ یونیورسيټي نه. وایي چې دا ایمیل ورته راغلي دي کنه چې د عمران خلاف 25000 ایمیل دا څه لږې نه دي ښه، دا کول داسې اسان کار نه چې 25000 ایمیل ورته هغو ته ورسېږي، د هغه نه پس چې دی نو عمران خان بیا په لیست کې راشي او عمران خان الیکشن ته ودرېد او امیدوار جوړ شو. ملګرو دا هغه خلک دی کنه چې دوی نه غواړي چې عمران خان کامیاب شي، خو الله پاک چې څه کوي کنه نو هغه انسان نشي کولی، ځکه چې الله پاک انسان پیدا کړی دی. د هغه نه پس چې دی نو مسلم لیګ والا څومره بې غیرته شو، څومره ذلیله شو، د دیو ذلالت چې دی نو بل شیر افضل مروت چې دی نو دیو به اوس خوښ شي، ځکه چې څومره کوښښونه کړي دي کنه نو هغه مکمل طور باندې ناکامه شو. دلته په پاکستان کې یادې و، دلته وایي یهودیانو ایجنټ چې هلته لاړ شي وایي عاشق رسول دی، پته نه لګي چې دا کوم قسم خلک دی، دا دریم مخلوق چې دی نو دا په دې د سره په حیا باندې کار نشته. تاسو په خپل سوچ وکړئ کنه چې دیو په دې کې وسه وجه چې عمران خان د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر شي، نو دیو ته څه وجه څه تکلیف رسي، خو پته نه لګي چې عمران خان کامیابیږي نو دیو ته سوځيږي، په دیو اور بلیږي، د په دیو لکه پټرول چاړي. نو ټول پی ټی آی والا ته زما مبارک شه، دا ویډیو ورسوي دغه خلکو ته، دا کم خلک چې په 28 تاریخ باندې الیکشن دی ان شاء الله 28 تاریخ ته ځان ضرور جوړ کړئ او دعا ول وکړئ چې عمران خان الله پاک د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر جوړ کړي.